بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د سیاسي حل معضله هر وخت ځکه جنجالي کیږي چې په دغه برخه کې د یو واقعي جامع او یو متفق روایت رامنځته کېدل یو څه ستونزمن وي. حتی بحث که د نظامونو هم کوو، موږ په تیر جمهوریت کې ولیدل چې په واقعي معنا باندې د بنیادي او اساسي او محوري روایتونو تر شا یو وحدت د نظر رامنځته نه شو، یا په بله معنا یو واقعي سیاسي اجماع پر هغه روایت رامنځته نه شوله چې پر اساس یې هغه نظام پایښت موندلی شو. هوبهو هغسې وروسته تر هغه چې طالبان واکمن شوله، د طالبانو ګڼ سیاسي مخالفین او یا هم هغه چې د طالبانو سره آن جنگي مخالفت تر حد تللی دي، بیا هم په جمعي توګه باندې ونه توانېدله چې د یو پیاوړي سیاسي روایت تر شا ودرېږي او یا د تفاهم یا فشار او یا بل هرې معقول مشروع لارې نه چې کولی سي د هیواد دا ستونزې حل کړي، حل یې کړي. اوس مهال یو بل سیاسي صف رامنځته شوی دی. البته دا یوازې د یو منظم سیاسي صف په توګه نه، بلکې دا صف تر دغه عنوان لاندې چې هو موږ د طالب د اوسنیو سیاستونو سره مخالفت لرو، د افغانستان معضله د سیاسي حل لارې څخه حلوو او بالاخره یو واقعي منتخب او د سیاسي ازادیو څخه برخمن نظام خواته ځو. ولې دا بیا په خپل ذات کې هم یوازې یو عنوان یا ټایټل دی چې تر قاعدې لاندې بیا متفاوت نظریات او متفاوت لیدلوري، حتی په اساسات باندې اختلاف د نظر موجود ده. په هر حال باندې اوس که بحث دی کوو چې هیواد یو بحران کې دی یا بحران ته روان دی، هیواد یو انزوا کې دی یا انزوا ته روان دی، حل لاره څه ده؟ که جګړه ردوو، که د طالب سیاستونه ردوو، هغه بله دریمه لار چې د یو سیاسي معقول جامع لارې څرګندوي وکړي، هغه کومه ده؟ کوم سیاسونو دا مسؤلیت محسوس کړی دی چې بالاخره راشي او د دغسې یو روایت تر شا په اجماع سره ودرېږي او د افغانستان د خلکو دپاره د امید یا هیلو یو څرک شي. سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانګزر ته وړاندې کوم. دا ځل یوه ځانګړې مرکه لرو له داسې شخصیت سره چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یو له مطرحو سیاسي او دولتي شخصیتونو پات شوی او اوس مهال د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمعې اجرایوي ریاست پر غاړه لري. ښاغلی محمد عمر داوزی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیر اوسې ستانکزی صاحب، ته ستړی مشې، تا ته او ستا ملګرو ته، همکارانو ته، ټول ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. زه پیل یو له هغه مسلې کوم چې یوازې ښاغلي داوزي تر اوسه مطرح کړی دی، یعنې په میډیا کې یوازې تاسو مطرح کړی. دریم جمهوریت دا یو ارماني بحث دی که پر واقعیتونو ولاړ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب، همیشه ارمان په حقیقت باندې بدلیږي. بحثونه ټول یا خواهشات ټول اول د ارمان په شکل باندې، خو بیا انسان زحمت وباسي، کوشش کوي، قرباني ورکوي، خپل ارمان په حقیقت باندې بدلی. نو دا شی چې موږ مطرح کړی دریم جمهوریت، البته بیا ځان ته تعریف لري، ځکه موږ ولې نه وایو د جمهوریت تداوم یا د اول جمهوریت تداوم یا د دویم جمهوریت، موږ وایو دریم جمهوریت. دریم جمهوریت ځان ته تعریف لري. نو دا مطرح کړی بېشکه او دې هدف ته رسېدو دپاره به کوشش کوو، زحمت به وباسو، قرباني به ورکوو. ټول افغانان به سره په یو دغه راټولېږي، د ټولو ګډ تصمیم به وي دریم جمهوریت. هغه وخت کې به دا انشاءالله بیا تحقق پیدا کړي. ګډ تصمیم وویلې، امکان لري چې طالبان هم د دریم جمهوریت برخه واوسي؟ کوشش خو کوو، یو وخت دا امکان و، موږ هغه فرصت د لاسه ورکړ کله چې د بن توافقنامه امضا شوه. اوله د بن په مسله کې، یعنې د بن په غونډه کې ممکن و چې طالبان حضور پیدا کړي. که مثلا هغه وخت مشر ملا محمد عمر مجاهد حضور نه پیدا کو، خو د مشرتابه یو تعداد نور وي، بیا موږ ته وروسته وویل چې که موږ نه جدي دعوت شوی و او زمینه مساعده شوی و، موږ ګډون کوو. هغه نه وروسته بیا چې کله اضطراري لویه جرګه دایره شوه په کابل کې په اوړي کې د 2002، یعنې هغه بن خو خارج د ملک یو تصمیم نیول شوی و. دلته فیصله دا وه چې افغانان باید خپل ملک منځ کې هماغه فیصله دوباره
که تغییر پکې راولي وینیسي. دا فیصله ماته د جمهوریت وشوله په اضطراري لویه جرګه کې. دلته هم ممکن و چې طالبان دعوت کړی شي، زمینه ورته مساعده شي، بیا څو میاشتې بس یعنې یو کال پس د هغې نه د قانون اساسي د تصویب لویه جرګه جوړه شوله. هغه وخت کې هم ممکنه وه، خو دا ټول فرصتونه هغه وخت کې د لاسه لاړل. اوس خو بال تغییر کړی دی، بل میدان ته تللی دی. اوس د هغوی پورې اړه لري، د طالبانو مشرتابه پورې اړه لري چې په څه شکل باندې د نور ملت سره ګډ تصمیم ته حاضریږي. زه په خپله په دې عقیده یم چې د طالبانو مشران ډېر ښه پوهیږي چې دا ملک نه یوازې یو قوم چلولی شي، نه یو سیاسي جمع ډله چلولی شي. دا د ملک تاریخ همداسې دی چې ټول په ګډي په نظام کې هغه نظام بقا لري. طالبان ما د پیل پوښتنه همدا وکړه چې یو ارماني بحث او که واقعیت. اوس زه همدا خبره غواړم په بل ډول مطرح کړم، ځکه کله کله دغسې عناوین حتی همدغه دریم جمهوریت بحث ته مول د ځینې منتقدینو خیالي بللی و. دلیل د طالبانو برلاسي، د طالبانو یو جامد حالت، نه انحطاف، نه تفاهم ته لبیک ویل. لکه یو وخت کې غالبا د تاسو په ګډون ځینې سیاسي مشرانو یو ګډه اعلامیه ورکړله د طالبان سره خبرو اترو دپاره. په همغه ورځ باندې ما د طالبانو سره کوښښ کړ چې د رسنۍ له ادرسه خبرې وکړم چې ستاسو نظر څه دی. هغوی ډېر بې اعتنا چلند وکړ، ویلې چې دا مسایل ازمایل شوي دي او دا هېڅ نتیجه نه ورکوي، موږ دپاره هېڅ مهم نه دي، حتی نظر پرې نه ورکوو. نو چې کله طالبان دا حالت ګوري او برلاسي یې ګوري، دغلته بیا بحث راځي چې آیا دا خیالي دی او که نه. فکر کوئ چې طالبان د اعتنا وکړي؟ کوم فشار د لاسه به اعتنا وکړي؟ داخلي فشار د ټولو نه مهم وي، ډېر زیات دی داخلي فشار ورباندې. د ملت غوښتنو ته دوی تر اوسه پورې درست جواب نه دی ویلی او نشي ویلی په یوازې سر باندې، په یوازې دوی په جمع باندې. بیا دا اوسنۍ 21مه پیړۍ د نړۍ یو کلی دی، نړۍ کې هیڅ یو قوت په یوازې سر باندې نشي تللی مخته. نو اوس دوی تر اوسه پورې یو ملک رسمیت پیژندلی، هغه هم کله وایي چې زه پښیمانه یم. نو نورې دنیا په رسمیت هم نه دی پیژندلی. هغسې اړیکې چې لازمي دي، انکشافي اړیکې، اقتصادي اړیکې، ډیپلوماتیکې اړیکې، هغه چې د یو مستقل هیواد سره کیږي، هیڅ هیواد دوی سره نه لري. حتی دا 2 ګاونډیان یې ورسره نه لري، بلکې د 15 ګاونډیان یې نه لري ورسره. نو زه فکر کوم چې داخلي او خارجي فشارونه او همدارنګه خپل حکومتداري او دولت مداري دا یو ډېر سخت کار دی. نه وایي چې څوک راشي خو په اصطلاح هنیموني مای اصلي، بیا خلک ورته حوصله کړي، نړۍ ورته فرصت ورکړي، مګر یو وخت بیا متوجه شي چې دولت مداري ډېر سخت کار دی، دې کې چې ملت ورسره نه، ملت ورسره وګور نه کړي، نړیوالو حمایت ورسره نه، دا مشکل دی. زه فکر کوم چې همدې سمت و سو ته طالبان روان دي. بیا دې کې بل اړخ هم شته دی چې هغوی خپل مشکلات لري. داسې یو جمع دوی ده چې یو حزب نه دی، دوی په هغسې یو خاص حالت باندې قدرت ته ورسېدل. دوی غواړي چې خپل واک کې ځان وساتي، مشران یې غواړي چې په خپل قدرت کې پاتې شي. نو بیا دوی داخلي توګه خپل مشکلات لري. یعنې که داسې یو عمده تصمیم نیسي او داخلي اجماع خپل د دوی په تحریک کې جوړه نه، بیا په تحریک کې د دوی هغه مشکلات پیښیږي چې 90مه دهه کې د مجاهدینو ترمنځ پیښ شوله. نو دوی هغه زه در کوم چې دوی خپل مشکلات لري، اما زه متیقن یم چې یو ورځ دې حد ته راځي چې د ټول ملت سره په یو ګیلم باندې کینی. تاسو مخکې د بن پر پروسې چې معمولا د ټولو یا اکثرو سیاسونو یا ولسونو تر نقد لاندې وي چې ولې 2 مطرح جهتونه هغه وخت کې صرف نظر شول او همغه د بحران د پیل یو ټکی شو. تاسو نن د دریم جمهوریت بحث مطرح کوئ، ممکن ډېر تفاوتونه ولري. هغې وخت کې کله چې جمهوریت پیل کې د بن کې سره تفاوت ولري، ول راځو پر قاعده باندې. قاعده یوه ده چې زو یو بل تحول ته. کله چې دریم جمهوریت بحث کوئ، په تیرو 15 کلونو کې له طالبانو سره غږېدلي یاستئ؟ زه به دا خبره دې ځای نه را شروع کړم، سر کې چې تا مقدمه ورکړه ودې ویل چې موږ په دې قادر نه شولو چې مشترک روایت ولرو. دلیل یې څه دی؟ خبره خو صحیح ده. دلیل دا دی چې په افغانستان کې نظامونه تداوم نه لري.
نظامونه بدلیږي او کاملا د صفر نه بدلیږي. ستاسو عمر کم دی، ما خو 83 کال کودتا مې یادېږي چې داود خان مرحوم وکړه. دا هغه وخت نه چې افغانستان کې هر نوی نظام د زاړه نظام هر څه بدلی. داود خان باندې چې کودتا وشوله تر الف نه تر یا هر څه بدل شو، ټول نظام بدل شو. بیا چې مجاهدین ورغله، حتی چې هغوی خو تیارې وسوځولې، فزیکي شیان چې ورته پاتې وو هغه یې وسوځولو، بیا هغه پسې هم دا قصه ده. اوس چې مثلا جمهوریت په ځای باندې یا اول طالبانو په ځای جمهوریت راغی، جمهوریت په ځای بیا طالبان راغله، د تداوم هیڅ شی پکې نه لیدل کېږي. هر نظام د سره جوړیږي. نور ملکونو کې داسې نه دی، تداوم موجود دی ځکه هغوی کولی شي یو مشترک روایت ولري. موږ د دې علت باندې نه لرو. اوس جمهوریت کېدی شي چې یو مشترک روایت شي چې زیاتره اقشار د ملت پرې راټول شي. دلته زه وضاحت ورکوم، زه د دیموکراسۍ کلمه نه استعمالوم. زه جمهوریت فرق لري دیموکراسۍ سره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وخت کې د جمهوریت پیل و، کله چې هغه ویل چې په اولینه خطبه کې چې که زه د خدای په لاره سم روان یم نو زما نه حمایت وکړئ، زما نه تابعیت وکړئ، او که نه وم بیا مې لرې کړئ. بیا یو صحابي ورباندې غږ وکړ چې زه به دې بیا په توره باندې لارې ته راولم. یا مثلا د حضرت عمر تعالی عنه په وخت کې یو صحابي ورته راجګېږي، وایي ستا د کمیس زموږ نه ولې اوږد دی، د کومه دې کړي چې ته اوږد کمیس اغوندې او زموږ دا لږ لنډ دی درنه. دا مخالفت و. کله چې مخالف نظر پیدا شي او مخالف نظر ومنل شي هغه جمهوریت دی. اوس فعلي حالت کې د طالبان نظام کې جمهوریت نشته، ځکه چې دوی مخالف نظر نه مني. کوم ورځ چې دوی مخالف نظر ومنه د جمهوریت آغاز دی. جمهوریت مراحل لري، تعریفونه لري. نو په دې بنا باندې زه نه وایم چې د مذاکراتو کوښښ مو کړی دی طالبانو سره چې وغږیږئ په تېرو 5 کلونو کې، خصوصا دغه حرکت سره چې د ژغورنې دا ملي مجموعه چې رامنځته شوې ده له دې ادرسه، ځکه ستاسو یو له اساساتو همدا ګڼل کېږي چې غواړئ طالبان سره مذاکرات وکړئ. کوښښ مو کړی؟ غواړو، دې کې هېڅ شک نشته دی، اما سیستماتیک توګه باندې لا کوشش نه دی پیل کړی، ځکه تر اوسه پورې موږ هم آماده نه یو د تخنیکي لحاظه او د واحد روایت د لحاظه. موږ تر اوسه آماده نه یو او وینو چې هغوی هم لا دې نقطې ته نه دي رسېدلي چې د مذاکرې دروازه خلاصه کړي یا د تفاهم دروازه خلاصه کړي. نو حالت هغه ځای ته نه دی رسېدلی. ولی آمادگی خو باید ورته موجوده وي، چمتووالی خو باید وي، کار خانگی خو باید وشي چې هغه ورځ راغله بیا ورته بیا ورخطا نشو، ورته بیا په ورخطایي کې اشتباهات ونشي. دغه طالبان هم چې کابل ته راننوتل، دوی هم په تصادفي و غیر پلان شده طریقه باندې راننوتل، ځکه ډېر مشکلات سره مواجه شو، ملت هم مشکلات سره مواجه شو. که هغه طرحه چې وه په هغه شکل باندې دوی راغلي و یو ځای شوي و، بیا به حالت متفاوت و. دوی هم غیر مترقبه توګه باندې راننوتل، حالات هماغسې ورته برابر شو. نو موږ اوس غواړو چې هغه اشتباه تکرار نشي. اول پوره خپل خانگی کار وکړو، کورنۍ وظیفه اجرا کو، ځان آماده کو چې کله وخت راغی چې بیا په یو آماده شکل باندې وړاندې شو. د ځان آماده کول یا د واحد روایت رامنځته کول یا د یو واقعي اجماع شتون، دا د ټولو مهمه مساله وله چې متاسفانه په تیر حداقل 2-3 لسیزو کې موږ هېڅ کله هم داسې ونل د سیاسي جریانونه ډېر زر سره سبوتاژ شوله او بلې خواته ولاړله. دا اوس د ملي مجموعې په هکله، د ژغورنې ملي مجموعې په هکله ویل کېږي چې سیاسي جوړښت ډېر نامتجانس ده او طبعا چې باید یو څه نامتجانسوالی وي په سیاست کې دا اصل دی، ولې تر دې حده نامتجانس ده چې پر اساساتو باندې هم بعیده ده چې تمه وکړو دوی دې په یوه لار لاړ شي، مګر دا چې اوس موقتا د ځینو مجبوریتونو او د غټ ښودنې دپاره شاید دوی په واحد حرکت کې مخ ته ځي. پر دغه مجموعې او پر سیاسي تجانس یې څومره باور لرئ؟ په مجموع کې موږ څو هدفه یو ځایي مخ ته بیایو.
یو خو انسجام دی، تخنیکی انسجام دی، هغې باندې ډېر تمرکز لرو، ځکه اکثر د حرکتونه چې پاشل کېږي هغه داخلي کورنۍ انسجام درست نه وي، د انسجام اساسات درست نه وي ښودل شوي، بیا پاشل کېږي. اوس د انسجام په هکله موږ دې حد ته رسېدلي یو چې اساسنامه کې د زموږ 11 کمیټې تعریف شوي دي، د دې 11 نه اکثریت او هغه مهمترینې کمیټې تشکیل شوي دي، اعضا لري، اوس یې پروسه ده، بعضو یې رئیسانو خپل انتخاب کړي، هیئت اداري هم انتخاب کړي، او بیا ریاست اجرایه موجود دی، شورای اجرایه موجود ده، شورای رهبری موجوده ده، او د هغې نه بره شورای عالی موجوده ده. نو دا انسجام په کوم شکل چې روان دی موږ بالکل په دې قناعت لرو درست روان دی. بل اړخ بیا سیاسي همسویي ده چې په هغې کې ډېر کار شوی دی، تر اوسه پورې خپل هدف ته نه یې رسېدلي. هماغه وجه ده چې ځینې وخت مخالف نظرونه د عین حرکت نه راوځي، د عین جمع نه راوځي، چون موږ سیاسي یک جهتۍ ته تر اوسه پورې په داخل د مجمع کې نه یې رسېدلي، پې کار کوو، یا په بل عبارت هغه نهایي روایت ته موږ تر اوسه نه یې رسېدلي، واحد روایت ته. ابتدایي ته رسېدلي یو، ځینې ابتدایي ټکي باندې موافق یو، ځینې کلیدي مسایل دي چې هغوی د ټولو اعضاو ته مهم وو چې په هغې کې یا باید نتیجې ته ورسېږو، یا په دې باندې موافق شو چې دې ته څه وخت کې او په څه شکل په نتیجه رسېږو. نو په هر صورت په سیاسي یکجهتۍ او سیاسي همسویي کې په دې کې ډېر کار شوی دی، ډېر کار روان دی. په معرفۍ کې چې ملت ته معرفي کړو او نړۍ ته معرفي کړو، په دې کې تر اوسه پورې موږ ډېر کار نه دی کړی، ځکه دا د کمیټو تخنیکي کمیټو وظیفه ده. هغوی اوس انشاءالله چې په کار شروع کړي او د دې کې پیشرفت کړو. نو په هر صورت کله چې ملي مجمع تشکیل هم شول، همدا نظریات وو چې د ائتلافونه زر پاشل کېږي. دا د اوس خو تقریبا نږدې 2 کاله کېږي چې مجمع موجوده ده، په خپل قوت همدا بحث دی د وزیر صاحب چې 2 کالو کې تاسو خپل هم اعتراف کوئ چې یو مطلق سیاسي همسویۍ ته نه یې تللی. حال دا چې تمه کېدله تاسو باید طالبانو سره خبرې وکړئ، ولې اړتیا ده چې خپل منځ کې باید خبرې وکړئ؟ دواړه کې زموږ هدف همیشه دواړه تل باید خپل منځ کې هم خبرې او د طالبانو سره هم خبرې، د نړیوالو سره هم خبرې. طالبان هم دا کار کوي، خپل منځ کې مشورې کوي، د نړۍ سره هم غواړي مراوده ولري، د ګاونډیانو سره هم غواړي مراوده ولري. دا یو معمول دی، دا یو اصل دی. موږ چې په سختۍ دا معمول خبره ده، حتمی. البته چې چون موږ د جنگ نه وتلي یو او بیا ورته اشاره وکړه چې په کوم شکل چې طالبان واک ته ورسېدل او په کوم شکل چې سیاسي قشر د افغانستان جبري مهاجر شو، تعلیم یافته قشر جبري مهاجر شو، دا خو د مشکلات بیا لري. اوس فزیکي توګه موږ نشو راټولېدلی یو ځای کې، آنلاین راټولېږو، آنلاین زموږ مشورې دي، البته محدود تعداد باندې فزیکي توګه هم راټولېدلی شو. نو دا خو هغه موانع دي او مشکلات دي، خو دا دې باعث نه دي چې د زموږ مجمع دې وپاشل شي یا موږ دې ستړي شو یا موږ دې پښیمانه شو. نه، دا شی نشته. تعهد جدي دی، د ټولو د اړخه تعهد جدي دی. اختلاف نظر خو موږ چې وایو چې طالب دې ومني اختلاف د نظر، د زموږ نظر ته نه مخالف دی، زموږ نظر دې ومني، خو موږ خو خپله مجمع کې باید اختلاف د نظر ومنو. دا اعضا کولی شي چې اختلاف نظر ولري، اما هغه مواردو کې چې اساسنامه کې هغه سر خط نه دی تعریف شوی. که اساسنامه کې یو مورد کې سور خط تعریف شوی، هغې کې بیا عضو کولی شي چې وزي یا کولی شي چې ویې مني، ځکه هغه اساسنامه ده، هغه یې منلې ده. اما چې هغه سره خطوط نه دي، په هغه مواردو کې هر عضو ته اجازه ده چې اختلاف د نظر ولري، خپل نظر ولري، ځکه دا یو مجمع ده، نه اتحاد دی نه ائتلاف دی. مجمع لفظ دې ته په ډېر احتیاط سره انتخاب شوی او هغې دلیل همدا دی چې دلته اختلاف د نظر جایز دی. زه یوازې یوه یا دوه پوښتنې په دې باب کوم، بیا نور ځو هغه سترو سیاسي مسایلو ته.
یو له هغه دا دی چې تاسو ته به حتما راجع شوي داسې مسایل د خلکو له نظریاتو څخه یا حتی ځینو سیاسونو نظریات څخه د اشخاصو او خصوصا د کلیدي او محوري اشخاصو د انتخاب په باب باندې. په دې باب باندې یو څه ملاحظې یا نیوکې له خلکو او د سیاسي شنونکو له ادرسه پر دغه مجموعې موجودې دي. د اعضاو په هکله، د کلیدي اعضاو په هکله او د هغوی د مخینې او د هغوی د جمهوریت پر وخت د هغوی د نه تعهد په حق باندې ځینې خلک تبصرې کوي. په جوړښت باندې او د دغه کلیدي اعضاو پر څرنګوالي باندې څومره باورمند یاستئ؟ زه یقین لرم ټول متعهد دي، د هیچا سابقې ته به نه ځو، ځکه په افغانستان کې خصوصا سیاسي قشر هیڅوک داسې نشته چې داسې کشمش نه دی چې ډکی ونه لري. هر کشمش ډکی لري. نو هغې ته به نه ځو، د چا به مشکل غټ و د چا به لږ و، ځکه جنګ تیر شوی دی، نیم قرن جنګ تیر شوی دی، خلکو د جنګونو مشري کړې ده، د خپلې جمع مشري کړې ده. کشکې داسې شوي و چې اوس نورمال حالت وی او په واک کې دغه ستاسې نسل وی، د ځوان نسل چې تعلیم یافته دی، خو متاسفانه خو نه شول. دلته حالت متضرر شو، وقفه راغله، سکته راغله، بیرته تصمیم بیرته پاتې شو هغه خلکو ته چې په اتیاومه او په نویمه لسیزه کې او بیا د جمهوریت وخت کې په کلیدي پوستونو کې و، بیرته هم هغوی ته پاتې شوله. نو هغوی کې ښه بد نشته، ټولې ښه دي، ټولې متعهد دي، ټولې کوم شي باندې چې وعده کړې ده په هغې کې موږ ته د عدول نه دی لیدل. ډیره مننه. د نړۍ د ملاتړ اصل متاسفانه د افغانستان په قضایو کې په ټولو کې به وي، خو په افغانستان په قضایو کې یو څه ډیر زیات زیږ ده دا مسله. اتکا ډیره ده او حتی ولس سره هم له بده مرغه به ووایم چې ذهنیت داسې پیدا شوی دی چې داسې حرکتونه چې نړیوال ملاتړ او خصوصا د ځینو ادرسونو ملاتړ ځان سره ونه لري، تمه ډیره کمه ده ورته. یا کله چې تاسو د طالبانو د بدلون یا اصلاح خبره کوئ، حتی عام ولس تاسو ته وایي چې نه امریکایان یې نه غواړي، نه روسان یې نه غواړي، نه دوی یې نه غواړي، نه هغوی یې نه غواړي. د وروستیو سیاسي حرکتونو په باب باندې، خصوصا ستاسو حرکت په باب باندې هم داسې لیدل کېږي چې نړۍ ډیره دلچسپي نه لري. حتی تاسو مخکې د فزیکي او آنلاین ناسو خبره وکړله، موږ داسې خبرې اورېدلې دي چې ګواکې په ځینو هېوادونو کې من جمله ترکیه کې عملا د تاسو د سیاسي فعالیت مخه نیول کېږي. څه فکر کوئ په نړیوال سټیج کې د ملاتړ ماحول ډیر زیات کمرنګه نه دی؟ د دواړه ښه دي. یو دا چې نړیوال په افغانستان کې د نظامي حرکت مخالف دي او د خو موږ هم زه خپله هم علني وایم چې زه د مقاومت مخالف یم، زه د جنګ مخالف یم، زه د نظامي لارې نه د تغییر راوستلو مخالف یم، ځکه د نیم قرن کې چې هر ځله په نظامي وسیله باندې تغییر راغی نتیجه منفي راووتله، موږ کوم ښه حالت ته لاړو نه. نو زه په خپله هم د دې مخالف، نړیوال هم د دې مخالف دي. نړیوال د طالبانو د مخالفینو سره په دغه مورد کې همکاري نه کوي، وایي چې که جنګ کې بیا زه در سره نه یم، که سیاسي مبارزه کې خدای دې راوله تا ته اجازه شته، تا ته خپله ستا د ځای صاحب معلوم دی چې دغه مشران اکثر ټول ملکونو ته سفر کولی شي، استقبال ترې نه کېږي، یا خپله یا نمایندګان ځي ګډون کوي په هغه تفاهمي غونډو کې، د لارې نقشې جوړیږي په اروپایي ملکونو کې د راتلونکي دپاره چې څنګه تحول راشي، څنګه مسالمت آمیزه تحول راشي. که دا بل اړخ یې وګورو، تر اوسه پورې 15 کاله تیر شو، موجوده حاکمیت په دې قادر نه شو چې په رسمیت وپېژندل شي. نو یعنې که دې خلکو سره د طالبانو د سیاسي مخالفینو سره کامله مرسته نه ده شوې، خو هغوی سره هم نه ده شوې، معنا نړیوالو افغانانو ته پرېښې ده خبره چې خپل منځ کې حل کړي. هغه د ځینې ملکونو محدودیتونه هغه تور و سپین نه دي چې تاسې هېڅ فعالیت نشئ کولی، او ځینې محدودیتونه ځینې ملکونه لري بنا په دې چې هلته هغه ملک کې څه نظام دی، هغه بنا په دې باندې چې هغوی نه غواړي چې طالبان ورته په غوسه شي، ځکه دوی خپلې ګټې لري، تګ راتګ لري، اتباع لري هلته،
نو هغه د هغوی کار دی. خو په هر صورت باندې دا 2-3 کاله دا خبره کیږي چې دغه سیاسي مخالفینو ته باید یو د فزیکي غونډو یو ځای جوړ شي، یو ځای ورکړل شي، اجازه ورکړل شي چې یو ځای په دې باندې خبرې روانې دي. څو ځله بحث وشو چې کوم ځای کې په څه شکل باندې. خو ما تا ته مخکې ویل چې زمونږ د ملي مجمع خو خپله کارخانګي م لا نه دی تمام. چې زمونږ کارخانګي تمام شي بیا موږ په منسجمه توګه سیستماتیکه توګه نړۍ ته کیږو چې اوس موږ آماده یو چې سیاسي مبارزه وکړو. اوس که تاسو غواړئ چې موږ سره همکاري وکړئ اوس کولی شئ. البته موږ نه مالي همکاري نه غواړو، دغه همکاري غواړو چې د زموږ مشرانو ته ویزې ورکړي، یو ځای کې راټول شولی شي چې فزیکي توګه باندې یو د بل سره وګوري، مشورې وکړي. یعنی لا مو سیاسي مبارزه نه ده پیل کړې؟ پیل ده سیاسي مبارزه. هغه دوه مهم اړخې ما درته وویله، یو سیاسي انسجام دی، بل د یو قوي هررخیزه روایت جوړول چې په بل عبارت باندې سیاسي یکجهتي ده. ما ورته وویله چې په انسجام کې موږ 80% پیشرفت کړی دی. د هغه کمیټې چې په اساسنامه کې تعریف شوي دي هغه اکثریت یې جوړ شوي دي، خپل مشران یې ټاکلي دي، په فعالیت باندې پیل کړی دی. او په مشترک روایت کې خو موږ میثاق لرو، بیا اساسنامه لرو، هماغه اساس دی د مشترک روایت. ولی خو وقتا فوقتا خو ځینې تغییر پذیر حالات هم دي، متغیر حالات دي چې هغې په باره کې باید روایت جوابدي. نو په هغې کې زموږ وخت زیات تیریږي. نو په هر صورت هغه خبرې ته چې د نړیوالو سره د یو قوي ادرس، منسجم ادرس نه خبرې وکړو، هغه د سیاسي کمیټې او د نړیوالو روابطو د اړیکو د کمیټې مسؤلیت دی چې اوس هغوی خپل تشکیلات هغه حد ته رسولي چې کار شروع کړي. یوه مسله چې د سیاسي جریاناتو په باب یې د ولس نظر په همدغه حالت کې هم چې له طالب نه دوی په کافي اندازه نارضایتي لري منفي کړی دی، هغه اتکا یا رجوع پاکستان ته ده یا ځینې نورو نامطلوب ادرسونو ته، خصوصا پاکستان ته. په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا نه را په دې خوا سیاسي او جنګي حرکتونو یا پاکستان ورته مراجعه کړې یا دوی پاکستان ته مراجعه کړې، او دا دې لامل شوی چې یو شعار، یو جمله، یو روایت عام شي چې نه، له پاکستان له کړکۍ نه تحول نه غواړو، حتی بدترین حالات کې هم. د سیاسونو رجوع پاکستان ته یو څنګه ارزوئ؟ دویم دا چې تاسو هم پر پاکستان محاسبه کوئ چې د سیاسي بدلون په لاره کې همکاري د سره وکړي؟ وخت مخکې یو فیسبوک کې مې یو پوسټ وکړو، ایکس کې چې سپیناوی مې نوم پې کېښود، او هغې کې هغه لوبې لعاب یې همدغه و چې هر تغییر تحول چې په هغې کې د پاکستان لاس ولیدل شي هغه د افغانستان په خیر نه دی. تجربې دا ثابته کړې ده. 90مه دهه کې د افغانستان حکومت په پاکستان کې تشکیل شو، هغې ښه نتیجه ورنه کړه. بیا په 2021 کې هم همدغسې یو حالت و، مرموز و غیر مرموز حالت و چې د پاکستان لاس پکې لیدل کېده. د امریکا اشتباه وه چې دوحا ته یې بوته ځان سره پاکستان، او زیاتره خبرې د پاکستان په مشوره کې وکړې. هغه دا نتیجه دا شوله چې طالبان چې د پاکستان ډېر ملګري وو اوس هغوی سره دښمنان دي. نو د پاکستان لاس چې په هر شي کې هغه مثبته نتیجه نه ورکوي. راغلو دې ته چې تماسونه، البته پاکستان گاونډی دی، که هر سیاسي مشر سره افغان سره تماس ونیسي هغه ورته لبیک وایي چې راشه خدای دې راوله، چای ورکوي، خبرو ته یې غوږ دي، خپل نقطې نظر ورته وایي. زه داسې کوم څوک نه پېژنم چې ورغلی دي د دې مطرحو مشران نه چې د مجمع ملي عضو دي چې تللی پاکستان ته ورته ویلي چې موږ سره مرسته وکړه، یا حد اقل وایي چې زه ستا د مرستې نه استقبال کوم. زه داسې خلک پیژنم چې د سقوط نه بعد پاکستان کې میشت شو، هغه زموږ آزادي د مشرتابه د ملي مجمع، او بیا وروسته چې پاکستان موقف تغییر وکړ او لاسوهنه یې شروع کړه، هغوی خپل کورونه انتقال کړل، راغله اماراتو ته، راغله ترکیې ته، راغله پاکستان همدې دپاره خوشې کړ
چې هلته پې اتهام راځي چې بیا ګویا دوی هم د پاکستان سره په دسیسه کې شامل دي. خو په هر صورت یعنې زه پخپله د دې مخالف یم او د ملي مجموعې هیڅ مطرح مشر زه نه پیژنم چې دی دې ورغلی پاکستان ته چې ما سره مرسته وکړي. که سم ډیر به سم وي یا نه چې زه نوم واخلم، ولې یو څه ملاحظې د محقق صاحب په باب موجوده وي چې تمایل یې په سیاسي مسایلو کې هم ډیر و او په دې باب تاسو د ولس غبرګون هم ولید، نو ځکه ما دا پوښتنه مطرح کړه. او صحیح دی، هماغې په هکله ما سپیناوی هم وکړو په وضاحت باندې، اما یو خبره د هغه سپیناوي علاوه دلته نن تا سره شریکوم، هغه دا دی چې په لکهاو هزاره ورونه خویندې هغه په کویټه کې ژوند کوي چې هغه افغاني الاصل دي. ما کوم پخوا کلونو کې یو څو څو کاله مخکې مهاجر شوي وو، اخوا تللي وو، په کوټه کې آباد شوي دي. هغوی په دولتي دستګاه کې ډېر مهم پوسټونه لري، حتی یو کس لوی درستیز شوی و جنرال موسی په نوم باندې، اوس هم ډېر مهم پوسټونه لري هغوی. او خبره دا ده چې استاد محقق یوازینی رهبر دی سیاسي د افغانستان چې اعضا لري په هغه ځای کې، یعنی د حزب وحدت مردم افغانستان یوازې په افغانستان کې اعضا نه لري، دا په کوټه کې هم اعضا لري، د هغه پاکستاني هزارګانو ترمنځ. هغه خلک بیا دوی سره بعضې وخت چې تماس نیسي، تماس ساتي، یا کومه اړیکه ورته جوړي د کوم مشر سره، دا امکان لري. خو دا د ملي مجموعې د ادرس نه دی. که استاد محقق هر څه کوي هغه د حزب وحدت مردم افغانستان د ادرس نه دی. او ما تاسو ته په دې دغه کې وویله چې ملي مجموعې فطرت دا دی چې اختلاف د نظر شته. یو څوک کولی شي وایي چې زما دغه نظر دی، ولې دا د مجموعې په نمایندګۍ نه دی، دا زما شخصي نظر دی یا مې د خپل حزب په نمایندګۍ دی. په مجموعه کې اساسنامه کې دا اجازه شته ده. د جګړې په باب مخکې یوه سپینه خبره وکړله، جګړه او مقاومت ردوئ. دلته یو دوه درې جبهات او حرکتونه شته چې داسې یو نسبي اړیکه او تعامل او یو څه لیوالتیا هم د دواړو حرکتونو یا د مجموعې د ځینې غړو او د هغوی ترمنځ هم لیدل کېده چې هغه د مقاومت جبهه ده او ځینې نورې جبهې دي او هغوی عملا جګړه انتخاب کړې او دلیل دا دی چې طالبان سیاسي کار ته چمتو نه دي، نو بل لار نه لرو غیر دې نه جګړه وکړو. د حرکتونو سره مو سیاسي لاره څه ده؟ تاییدوئ یې ردوئ؟ هغې کې زه څه نه وایم، ځان ته اجازه نه ورکوم چې د هغوی په هکله خبرې وکړم. اما کوم شی چې هغوی نه ما سر نه اورېدلي وو، هغوی هم دا خبر کوله چې سوله اول ده، که چېرې د مذاکرې د لارې سوله راشي، زموږ هم ترجیح دا ده. خو موږ فکر کوو چې نه راځي، طالبان نه حاضرېږي، نو که چېرې نه حاضرېږي او خبره جنګ ته اوړي، نو موږ باید بیا آماده اوسو. موږ سره په رسمیاتو کې داسې خبره شریکه کړې ده. موږ علني ورته ویلي چې موږ د جنگ مخالف یو، جنگ نه غواړو په هیڅ صورت باندې. جنگ ختم شوی افغانستان کې، دوباره شروع کول د جنگ د افغانستان بیا هغه یو دوران ته اچول دي چې دوه درې نسله نور بیا قرباني ورکړي، نو موږ یې مخالف یو. د پاکستان په باب یو ډیر لوی وسیع پیچلی دوامداره بحث همیشه مطرح وي د افغانستان په قضاو کې، ولې بهتره ده زه له داسې چا وپوښتم چې هم ډیپلوماټیک ماموریتونه او هم د سولې په باب ځینې هڅې او سیاسي مسؤلیتونه ستاسو د دې لامل شوي چې طبعا کافي شناخت به دې باب ولرئ چې پاکستان د ستراتیژیک محور کې څه غواړي، خصوصا اوس څه غواړي، هغه څه چې دوی غوښتل ظاهرا ترلاسه کړي یا طالبان واکمن شول، ولې بیا هم دوی تغییر وکړ. پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان د طالبانو د نظام د سقوط په لټه کې دی او آیا کولی شي پاکستان چې د طالبان نظام ته سقوط ورکړي؟ پاکستان هم یو ملک دی، دفاع خپله تعریف شوی پالیسی لري په هر مورد کې. د افغانستان په هکله دوی خپله یو تعریف شوی پالیسی لري او د وخت او د حالات سره به هغه پالیسی کې تغییر راولي. مثلا که داود خان مرحوم وخت کې د دوی پالیسی وګورئ په یو شکل باندې وه، بیا که د خلقو پرچم په نظام وخت کې وګورئ په بل شکل وه، شوروي اتحاد راننوته بیخي په بل شکل باندې وه، بیا د مجاهدین چې په اصطلاح واک ته ورسېدل بیا بیخي متفاوته پالیسی درلوده. طالبان بیا داسې ګڼل کېدل چې دا بیخي ډېر نږدې ملګري دوستان دي د پاکستان، دوی به هرگز د پاکستان مقابل کې ونه درېږي او پاکستان به هرگز
د دوی سره مخالفتونه کوي. ولې دومره مخالفت وشو د دوی دواړو ترمنځ چې په تاریخ کې نه و شوی. یعنی کابل بمبارد شو په اولین ځل باندې د طالبانو د واک په وخت کې چې طالبان د هغوی ډېر نږدې دوستان. ولې اساس څه دی؟ زما په فکر باندې اساس دا دی چې پاکستان کمزوری افغانستان غواړي، تسلیم شوی افغانستان غواړي، او متاسفانه اوسنی جیوپولیټیک حالت او د نړۍ جیوستراتیژیک حالت او د نړۍ باندې موجوده سیاسی تعاملات دا زمینه مساعدی پاکستان ته چې په خپل واړه گاونډي کې ګوتې وهي، لاس وهي. ته وګوره یوازې افغانستان نه، په دې جنوبي اسیا ډېر ملکونو کې دوی لاس وهل شروع کړي دي، خپل اسلحه پې خرڅي. بنگلادیش تر پرونه پورې د هند په دغه کې اوس دوی ته راوښتی دی، د دوی ملګری دی. نو دوی دغه اواخرو کې چون د عسکر داسې چې خپله خبره واضح کړي، ډیپلومات نه وي. د عاصم منیر ویل طالبان باید موږ ته تسلیم شي، غیر د تسلیمۍ نه بله لار نشته. نو زه فکر کوم چې تر څو طالبان واقعي عاصم منیر به دغه لار نیسي چې طالبان باید ور تسلیم شي. تسلیمي څه معنا؟ تسلیمي دا معنا چې بهرنۍ پالیسي به زما د کنټرول لاندې، داخل کې ته حاکم اوسه، زما چارو کې ګوتې مه وهه، او نړیوالې اړیکې دې زما په خوښه تنظیموه. او څه فکر کوئ یعنی طالبان نه تسلیمیږي دغسې یو قاعدې ته؟ زما شناخت خو چې دوی نه دی، طالبان افغانان دي، هغوی نه تسلیمیږي. دی که تسلیمېدل خو اوس په وخته موږ د دې علایم لیدلي وو. یعنې ما درته ویله چې بمباري پې وشوه، هره شپه د پاکستان تیاري ګرځي، د دوی په سر باندې دورې وهي، په قندار کې هلته هرات پورې دورې وهي. دا څه شی دي؟ دا خو وارنینګونه دي، دا اخطارونه دي چې زما خبرې ته غوږ کېږده، زما خبره ومنه، کني بیا زه اوس خو داسې هوایي ګزمې کوم بیا د سبا ولمه. نو یعنی خلاف د یو تحلیل چې د ځینو کسانو په نظریه کې مثلا موږ لیده، کله کله د ښاغلي صالح په نظریات کې موږ لیده، دا مې مطرحو سیاسونو یاد کړه، البته عامو سیاسونو ځوانانو کې ځینې کسان وو چې دا جګړه یې حقیقي نه ګڼله. ولې تاسو دا یو حقیقي دښمني بولئ؟ خو تا وویله مخکې نه چې زه په دې باندې هغه یم چې زیات شناخت لرم د پاکستان. نو که زه شناخت لرم خو دا جګړه حقیقي ده. اما همیشه مې یو خبره کړې ده چې په طالبانو کې اوس هم پاکستانیان ملګري لري، هغوی چپ دي، او پاکستانیان به کوشش وکړي چې هغوی ته زمینه مساعده شي چې را برسېره شي. اوس دا چې بیا هغې نتیجه څه کېږي، ما درته لنډه وویله چې د پاکستان په مداخله هر شی وشي نتیجې منفي راوځي. پاکستان د رژیم بدلون غواړي؟ د رژیم بدلون نه غواړي، مګر رژیم دوباره بسته‌بندي کول غواړي. دا یو لفظ دی چې دا ما استعمال کړی اولین ځل دپاره. ته چې یو تولید وکړې بیا بسته‌بندي کې، مارکیټ ته یې عرضه کوې په یو بسته‌بندۍ باندې، که نه بیا برانډ نوم پرېږدې. بعضې وخت چې بیا کوم تولید ښه بازار ونه لري، بیا فابریکه یا خاوند مالک هغه بیا هغه دوباره بسته‌بندي کوي. پاکستانیان په دې فکر کې دي چې د طالبان په دې شکل چې واک ته ورسېدل، دوی د زموږ د منافعو مقابل کې ودرېدل. نو اوس موږ باید دا دوباره بسته‌بندي کړو. دا نو بیا جزئیات لري، خو زه به همیشګي یو مثال مې چې وړاندې کړی بیا به یې درته وړاندې کړم چې ما ته یو پاکستاني مشر هغه وخت کې چې زه خاص نماینده وم د سولې په هکله، د اخر 2-3 کلو کې، ما ته یې ویل په اسلام آباد کې وم، ویل چې موږ ته یو سوال پیښ دی او دغه جواب ته راکړه. هغه هم همداسې ویله، وایي ته دا دواړه ملکونه ښه پېژنې. ما څه سوال دی؟ وایي موږ یو چا سره ډېره مرسته وکړو، خو بیا چې واک ته ورسېږي دغه ارګ ته ننوځي بیا زموږ مخالف شي. ما ورته ویل چې که دغه سوال جواب پوه شوې ته او کوشش دې وکړه چې پوه شې، بیا دې مشکل حل دی، زموږ مشکل هم حل دی، ستا هم حل دی. ویل چې څنګه؟ چې څوک ارګ ته ورسېږي، د واک په اختیار کې راشي، هغه بیا ملي تعریف د خپلو ګټو باندې پوه شي، او هغه تعریف کې تناقض دی د ستاسې د ګټو سره. تاسې چې کوم شکل باندې خپل ګټې تعریفوئ،
او کوم شکل باندې چې په افغانستان کې سیستم تعریفوي هغه فرق لري. دا خلک چې سیستم ته ننوځي، ملي سیستم ته ننوځي، بیا ملي ګټو باندې پوه شي، بیا تناقض باعث دی شي چې ستاسې مقابل کې ودرېږي. اوس هم زه په ما خبر ولاړ یم چې حقیقت همدا دی چې دلته تناقض د ګټو موجود دی. پاکستان کوشش نه کوي، نه غواړي چې دا تناقض حل کړي، غواړي چې جانب مقابل تسلیم شي او د پاکستان موقف ومني. هغه امکان نه لري. دلته ته د افغانانو سره مواجهې، دلته د بل کوم ملک سره نه. افغانان خپل یو تاریخ لري او هغوی نشي کولی چې هیچ چاته تسلیم شي. بالاخره خو دا لقب یې ګټلی دی چې قبر د امپراتورۍ دی، نو هغه څنګه تا ته تسلیم شي چې ځان ته قبر د ګورستان د امپراتورۍ وایي او بیا تا ته تسلیم شي. تاسو بیا به سمندۍ خبره وکړله. زما ذهن ته همدا پوښتنه راوستله، هغه څه چې ډېر د طالبان راتګ نه وروسته په مهمو قضایو کې ډېر مطرح سو، هغه د طالبانو دوه ډلې ویشل وله، یا کابل او قندهار، یا اصلاح طلبه معتدل او سختدریزه افراطیان، یا پاکستان پورې تړلي او د پاکستان مخالفین. خو په عمومي ډول باندې ډېرې چې مطرح توګه باندې ویشل هغه دا و چې کابل او کندهار یې ویشل سره د طالبانو د رهبرۍ په اډانه کې دغه تقسیم رامنځته کوه او بیا یې ویلي چې یو یې تعامل پذیره ده یو یې نه ده. دغه نظر لرئ؟ نه، خبره د دې نه ډېره مغلقه ده. په قندهار کې هم پاکستان ملګري لري او شدید سرسخته دښمنان لري. په کابل کې هم ملګري لري او سرسخته دښمنان. نه، اصلاح طلبه خبره نه ده. ځینې غړي داسې دي چې ګټې هلته دي په پاکستان کې، ځینې داسې دي چې هوښیار وو، مخکې دې چې دا مشکلات پیښ شي څه یې چې هلته درلودل هغه یې وایستله. اوس څه شی د لاسه نه ورکوي که پاکستان مقابل کې ودرېږي. ځینې په داسې حالت کې نه دي، ځینې ډېر شیان پاتې دي، نو هغه مجبور دي چې یو نوع مراوده ولري د پاکستان سره، چون هر څه یې هملته پاتې دي. پاکستان ته دا خبره هیڅ اهمیت نه لري چې جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي، یا سیاسیون شامل دي واک کې که نه دي، هغوی ته دا شی اهمیت نه لري. هغوی ته دوه نورې خبرې مهمې دي. یو دا چې د هند سره روابط څنګه تنظیموي، آیا د زموږ د لارې تنظیموي که مستقل. بیا اوس د هغې په څنګ کې یو بله خبره هم پیدا شوې ده، د چین سره مستقیمې اړیکې غواړي او که د اسلام آباد د لارې غواړي. پاکستان ته اوس دا خبره هم مهمه ده. داسې ښکاري چې چین کوشش کوي چې مستقیمې اړیکې ولري کابل سره، او په طالبانو کې دا نظر ډیر قوي دی چې باید اړیکې مستقیمې د چین سره، دا د واخان کوریدور لارې د همدې بنا باندې جوړه کړه. دې کې د چا مرسته ورسره نه وه، خپله بودیجه باندې جوړه کړه او جوړی به رسۍ به. اوس چین هغه ادعا وکړه چې اولین نوی سرحدي پوسته مرز چې موږ جوړو همدا به واخان به وي. دا خپله معنا لري چې چین هم غواړي چې اړیکه د افغانستان سره مستقیمه وي، د پاکستان د لارې نه. نو دغسې ځینې نورې خبرې شته، بحث بیا ډېر اوږدېږي چې د نړیوالو او منطقي اړیکو په هکله پاکستان وایي چې طالبان دې زموږ پیروي وکړي، موږ چې څه وایو هغه دې وکړي. بیا نورې خبرې دا هم دي چې مثلا ټي ټي پي او بیا د ډیورند سره هم اشاره شته ده، دا مسایل هم دي. هغه مسله چې عامه شمول حکومت دی او سیاسیون دی واک کې، هغه نه، هغه بانې دي، هغه د بحث دپاره پاکستان مطرح کوي، هغه هغوی ته هېڅ اهمیت نه لري. د پاکستان له بحث نه جلا راځو دې ته چې د سیاسي ادرس په توګه یا شخصا تاسې یا ټوله مجموعه دا باور لري چې طالبان دوه ډلې دي؟ پاکستان وبخښئ، طالبان د ډلو یو مجموعه ده، پکې دوه درې څلور نشو ویل، د ډلو یو مجموعه ده. ساخت هم داسې و، بافت هم داسې دی، څه پکې د پخواني مجاهدینو خلک هم دي د اتیاومې دهې، څه پکې د اصلي تحریک اعضا دي، څه پکې په دا 20 کاله را پیدا شوي دي.
نو دوی د ډلو یو مجموعه ده چې ورته یو تحریک ویلی شو. نو دوه او درې او څلورو پنځه نوم پرې نشي ښودلی ځکه وختاً فوقتاً فرق کوي دوی. بعضې وخت کې داسې شي چې وګوري چې والا دا خو درې جمع شولې څلور شولې، هغه تقسیم غولونکی دی. زما تعریف دا دی چې دوی د ډلو یو مجموعه ده او دونه لوی تحریک چې دوی دي همیشه باید همداسې د ډلو مجموعه باید وي. داسې خو ترجیح نه ورکوئ چې یو جهت سره خبرې ممکنې دي او یو سره نه دي. په کابل کې میشتو ځینو وزیران سره اجازه راکوي نومونه یې واخلم، ملا برادر، ملا یعقوب، سراج الدین حقانی، دا هغه دي چې کیدای شي د سیاسي تفاهم دپاره یې لیوالتیا ډیره وي، ولې د ملا هیبت الله پر څنګ باندې راټوله شوې حلقه بیا د سیاسي تفاهم دپاره هیڅ نوی انعطاف نه کوي. داسې یو تقسیم بندي خو تاسو په نظر کې نشته؟ چون هغوی کې جمهوریت نشته که نه، هغوی کې دیکتاتوري ده، څوک چې په راس کې ده ټول تصامیم هم هغه نیسي. او تاسو د مولوي صاحب هیبت الله خبرې اورئ چې اکثرا د نور ټولو مسایلو نه مبارک په خپل تابع د خپل اطاعت باندې ډېر غږیږي چې د امیر اطاعت به کوئ. نو د اطاعت مسله هغوی کې ډېره قوي ده او موږ دا باید په نظر کې ولرو منځ د یو سیاسي مخالف جمع چې که چېرې ورسره خبرې کوو نو که چېرې یو جز سره یې وکړو هغه به بې معنا وي، چون هغوی کې د اطاعت سیستم ډېر قوي دی، د اطاعت پدیده پکې ډېره قوي ده. هر څوک چې رهبر وي موږ د هغه په اجازه ورسره خبرې کول غواړو. د دریم جمهوریت د بحث په باب ما ځینې تبصرې او تحلیلونه ولوستله، ومې لیدل، وامې اورېدله، ځینو نقد کړی و، ځینې ملاتړ کړی و، ولې زه راځم د تحلیل غورچاڼ ته. هغوی ویلي و چې د دویم جمهوریت چې تاسې البته دویم و دریم باندې تقسیموئ، دویم جمهوریت کې کرزی صاحب بنیانګذار و، ښاغلی غني تداوم ورکړ او تر اوسه پورې هم ښاغلی غني او ورپسې د هغه وخت مرستیال ښاغلی صالح وایي چې د هغه جمهوریت د واک میراثداران دوی ځکه باید وي چې قانونا کوم تحول نه دی رامنځته شوی. وایي چې کله د دریم جمهوریت بحث کوو ښاغلی کرزی او ښاغلی غني هم پکې مل دي او که نه، یا تاسو سره داسې تماس لرئ او که نه؟ دې کې دا دوه لفظ دي که نه. دریم جمهوریت لفظ په خپله تداوم دی چې د کرزي صاحب په وخت کې را پیدا شو. البته د کرزي صاحب د وخت جمهوریت دویم جمهوریت و، د ډاکټر صاحب غني هم هماغه دویم جمهوریت و. د هغې نو یو لفظ د جمهوریت دی، یو د دریم دی. موږ دریم ولې وایو؟ موږ کولی شو چې وایو چې موږ د دویم جمهوریت بیرته راتګ غواړو، موږ بیرته د جمهوریت راتګ غواړو، موږ دا کولی شو وایو، ځکه چې موږ وایو چې نه، حالات بدل شوي دي، وخت و زمان بدل شوی دی، د جغرافیایي سیاسي حالات د منطقې بدل شوي دي. دریم جمهوریت باید د سره تعریف شي، لویه جرګه باید تعریف کړي. یو ټکی پکې اساسي دی چې د ملت ارادې ته مراجعه، هغه باید پکې، چون هغه چې نه بیا جمهوریت نه دی. د ملت ارادې ته مراجعه چې نور دریم جمهوریت اجزای باید لویه جرګه تعریف کړي. ولې لوبغاړي نه دي بدل شوي؟ شخصیتونه هماغه دي، هماغه چې په دویم جمهوریت کې له لومړۍ درجه کسانو څخه ګڼل کیږي، هغه تاسو سره لا ملګري دي په دغه پروسه کې؟ متاسفانه چې همداسې دی، باید دا ټول متقاعد وي، زما په شمول باید په کور کې ناست وي، غلي ناست وي، تاسو ته باید پرېښی و چې تاسې دغه شیان را جوړ کړي وو، او لویه ملي مجمع هم را جوړه کړې وه او حالات هم دې ځای ته رسولي وو چې بیا طالبانو جدي نیولې وو، در سره یې مذاکره کړې وه. 2-3 کاله خو موږ خاموش کېناستو همدغې دپاره. زموږ اراده دا وه چې تقاعد واخلو، غلي کښېنو، ځوان نسل ته موقع ورکړو، مګر موږ ولیده چې نه کېږي، دلته وقفه راغلې ده. ځوان نسل ملامته نه دی، هغوی خپل ډېر کوشش وکړ، مګر چون خلا واقع شوې ده، خلا د روابطو واقع شوې ده، خلا د تجربې واقع شوې ده، نو بیرته د سپین ږیري نسل دا وګڼله چې نه، زموږ مسؤلیت دی چې بیرته یو حالت را ټول کړو، را جوړ کړو، بیا ځوانانو ته وسپارو. نو په هر صورت باندې موږ خو د مجبوریت نه داسې حالت راغلی چې اکثریت هغه متقاعدې څېرې د جمهوریت دلته په دې رهبرۍ شوراګانو کې دي. باید داسې نه وي،
باید حالت تغییر کو خو ویل که متاسفانه کېدای شي موږ دا فکر وکړو چې 15 کاله نور به موږ ګورو کېدای شي ژوندي نه یاستو خو ځوان نسل به دا موقع پیدا نه کړي ځکه هغه حالت چې بیا موږ هم تیتو پاشانه کړي یو مختلفو ملکونو کې اخو ځوان نسل ته بیا ډیر متوجه دي ځوانان بیخي متفرق دي بیا د سپین ږیري نسل خو خیر یو کور کې به ځوان لري او کار به کوي غریبي به کوي ورته به ډوډۍ راوړي ځوان خو مجبور دی چې هغه وکړي کار او غریبي وکړي د ورځې ټوله ورځ به ستړیا وي د شپې به بیا سیاست کوي دا خو مشکلات دي که نه نو په هر صورت باندې موږ دا سپین ږیري نسل بیرته مشورې وکړي چې نه موږ باید راټول شو سره او هغه خلا چې ایجاد شوې ده او شاید هغه خلا ایجاد زموږ د کوتاهۍ د وجې نه وي موږ قصوروار یو هغې کې نو د خپل قصور باید رفع کړو هغه خلا باید ځوان نسل ته ډکه کړو چې ځوان نسل وکولی شي چې دا ملک مخته بوځي زه څو لنډې پوښتنې بیا ستاسو پیغام ځکه ستاسو وخت مې ډېر ونیوه یو د قسم ښاغلي کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله او دوی باندې یو څه محدودیتونه ځکه وطن دننه دي طبعا چې سیاسي جریاناتو ته به لیوالتیا نه لري یا به اجازه نه لري په هر حال حکمتیار صاحب هم دغسې د ښاغلي غني بحث هم کېږي ځکه له مطرحو ادرسونو څخه دی او د جمهوریت وروستی ولسمشر پاتې شوی دی تاسو کله ملي مجمع او ملي تفاهم او د شورا او د مسایلو بحث کوئ کله هم د هغوی سره د تعامل په فکر کې شوي یاست یعنې چې هغه هم د دغه حرکت ملګری شي یا د هغه په محور یو حرکت رامنځته شي دا د هر څوک چې د چا په محور باندې هغه وخت کې رامنځته کېږي چې هغه اظهار د ارادې وکړي هغه یې ومني زه فکر نه کوم چې دغه اشخاص چې تا یې نومونه واخیسته دوی یو هم نه مني او نه په داسې یو حالت کې واقع دي نو کاش کې داسې وای چې په داسې یو حالت کې وای چې د دوی نه یو کس محور شوی په 20 کاله کې موږ یو درس زده هغه دا و چې اجماع جوړول اسانه دی مګر د رئیس جمهور په محوریت کې جوړیږي که موږ هره لویه جرګه جوړه کړې ده رئیس جمهور د خوا نه راغوښتل شوې ده هر نوع اجماع چې جوړه شوې ده محور رئیس جمهور 20 کال همداسې اموخته شو 20 کال همداسې عادت شو اوس چې دا اجماع جوړول هم لږ سخت دي ځکه هغې نه تغییر دی په محوریت کې پخوانی رئیس جمهور نه دی اما د دې معنا دا نه ده چې هغوی نادیده نیول شوي دي خدای نخواسته هغوی ته بېاعتنایي شته نه په هېڅ صورت نه هغوی ته کامل اعتنا ده کامل احترام دی ورته که هغوی حالت داسې راغی او اراده یې بدله شوله چې په دې سیاسي فعالیتونو کې منیز دی او سیاسي مخالف جمع سهم اخیسته بیا یقین لرم زه چې دا ټول مشران به هغوی ته احترام ساتي او د هغوی لپاره به هغه مناسب تاسو غږ پرې کړی دی داود صاحب تاسو غږ پرې کړی دی موږ سره خبرې لرو مشورې لرو اما د اجماع په هکله نه د مجمع په هکله نه نورو مسایلو کې مشورې لرو وختاً په وختاً ګورو سره تلیفوني فزیکي ښاغلي غني سره هم ګورئ مشران دي د ښاغلي غني سره څه د پاسه یو نه مې لیدلې زما کوتاهي ده زه مصروف یم بشي کې نو اما یو کال مخکې مې لیدلې ورسره راځم بلې پوښتنې ته هغه دا دی چې د پاکستان په باب دا تحلیل ورځ تر بلې زیاتیږي چې یو ځل بیا ترهګریزې پروژې اخلي خصوصا د هغه ترهګرو ډلو نومونه یادېږي چې هغه سیمې ته ګواښ دي د داعش خراسان نوم یادېږي او دغه افغانستان او ډیورنډ کرښې څېرمه سیمو باندې د فشار دلیل هم همدا ګڼل کېږي چې دوی غواړي یو مسؤونه جغرافیه دغه ترهګریزو پروژو د پلي کولو لپاره رامنځته کړي آیا دا احتمال شته چې پاکستان د بیا سترې ترهګریزې پروژې دغه منطقې او خصوصا د افغانستان لارې او سیمې ته راوړي دا به ورته ډېر مشکل وي ځکه چې پاکستان شهرت داسې شوی و چې دا د تروریستي ډلو مرکز دی تربیتګاه ده دلته تربیه کېږي او نور ځایو ته لیږل کېږي خو په دې وروستیو کې بیا دوی کوشش وکړي چې دا عنوان د ځان نه لرې کړي دا افغانستان ته ورکړي خپل ځان ته لقب د سوله جوړونکي او دا د ملګرو ملتونو آخري گزارش چې وګوري
د تروریزم قرباني ملکونو په سر کې د لیست کې بیا د پاکستان نوم دی چې یعنی قرباني دی. نو اوس زه فکر کوم چې دوی ډیر ماهرانه سیاست لوبي چې افغاني عنوان بیرته ورته مراجعه ونه کړي، بیرته ورنشي د تروریزم د پایګاه په توګه. البته چې د دوی عمده رقیب هندوستان هغه کوشش کوي چې بیرته هغه عنوان دوی ته ورسپاري او هغوی د طالبان سره همدې توګه باندې هماهنګي لري په همدغه برخه کې. نو که پاکستان مسله دا ده چې په افغانستان باندې او بل هر شاوخوا ملک باندې فشار راولي چې د دوی مشري ومني. افغانستان ته خو ما خپله واورېد داسې منیر دا لفظ استعمال کړي چې طالبان بله چاره نه لري غیر دی چې تسلیم شي. دا یې وویله یو خپل یو مجلس کې یو بیانیه کې یې ویله. نو دا چې اوس په څه طریقې کوي، وسیلې څه ده، دا نه پوهیم. شاید دې د ډېر مغلقي چې دوی د تروریستي ګروپونو تربیه کوي راودیلیږي. څه خو به کوي، کوم شي باندې به اخته یي خامخا چې آیا نظامي لوی شي باندې اخته دي چې هوا کې ګرځي. وایي چې پخوا موږ دا شیان نه درلودل، نو ځکه په ځمکه تروریست لېږي یو ځای ته. اوس خو هوا کې حاکم یاستو، نو اوس ضرورت نه لرو اوس د دې لارې تغییر راوستلی شو که وغواړي تغییر. خو بیا هم زه هغه شی صراحت ورکوم چې په افغانستان کې تغییر د نظام نه غواړي، اما دوباره بسته‌بندي د نظام غواړي. آیا بیا د یو ستر برید احتمال شته چې پاکستان د پر طالبانو وکړي، پر افغانستان یې وکړي؟ شته دی دا احتمال شته دی. هغه دلایل چې دوی برید کوو هغه نه دي رفع شوي. هر ځل چې په پاکستان کې ټي ټي پي برید وکړي بیا هغوی ګوته نیسي افغانستان ته او بیا د خپل داخلي مصرف دپاره هم یو بمبارد کوي چې دغه دی موږ خپل انتقام واخیسته. اما عین وخت کې د افغانستان حاکمیت د فشار لاندې نیسي چې فشار در باندې دی، زما خبره ومنه. نړۍ تصمیم ته به راشو د افغانستان په باب باندې دوه انتخاب دي. یو دا دی چې آیا په همدغه حالت سره چې د طالبان 15 کلن کېږي څو میاشتې وروسته ځینې هیوادونه خصوصا قوي هیوادونه به حاضر شي چې طالبان سره رسمي تعامل وکړي او په رسمیت وپېژني، یا آیا ځینې پلمې به دې لامل شي چې نړۍ نظامي مداخله وکړي؟ ځکه دا د ایران او امریکا جګړې م یو څه ځینو سره دا تحلیل پیدا کړ چې امریکا بیا هم کولی شي ځینو ځایونو باندې نظامي فشار راوړي. پر طالبانو د نړۍ د نظامي فشار احتمال او یا د رسمیت پېژندنې احتمال، دې دواړو کې څه سرکونه شته؟ دا دواړو نه دریم احتمال قوي تر دی او هغه دا دی چې د نړۍ مهم ملکونه خپل سفارتونه خلاص کړي، د شارژ دفیر په سطح باندې نمایندګي ولري اما سفیر په سطح نه، چې رسما په رسمیت ونه پیژني اما خپل سفارتونه خلاص کړي. دا احتمال شته دی د لوی ملکونو سفارتونو خلاصېدو احتمال په یو کال 2 کاله کې شته دی. خو نړۍ به هېڅکله نظامي فشار رانه وړي. نظامی فشار خو امکان نه لري، اما غیر مستقیم بیا چې مثلا پاکستان د پروژه واخلي هغه خو همیشه عادت لري چې پیسې ته راکړه نور اجرا به یې زه کومه، بلې ته ادا کړه زه یې کومه. کیدای شي هغه احتمال وي، اما هغه هم بیا افغانستان اوس یو ډېره مهمه جیوپولیټیک نقطه ده چې مشکله به وي، ځکه چې لوی ګاونډی دلته چې پروت دی چین دی. زه فکر نه کوم چې چین دی هم طرفداري چې پاکستان دی په افغانستان کې نظامی مداخله وکړي. روسیه خو په هیڅ صورت نه غواړي. نو دلته افغانستان خو اتوم بم نه جوړي چې لکه ایران غوندې چې هلته هغه حالت راغی. یعنی که اسرائیل په ایران حمله نه وکړي امریکا هیڅ وخت نه کوله، خو اسرائیل چې وکړه امریکا اسرائیل یوازې نه پرېږدي په هیڅ صورت باندې. او زه فکر نه کوم چې اسرائیل دا اشتیا ولري چې افغانستان کې نظامي مداخله وکړي او یا یې وکولی شي، امکان هم نه لري. د لنډو پوښتنو په دوام طالبان به اصلاح ته غاړه کېږدي؟ باید چې کېږدي، امید لرو چې کېږدي. څه نا څه علایم شته دي چې ږدي انشاءالله.
یعنې تاسې شاید له محدود هغه سیاسونه یاستئ چې هیله مو وښوده چې طالبان اصلاح خواته تللی شي ځي. هر انسان، هر جمع، هر ډله، هر حکومت د اصلاح وړ دی. په نړۍ کې اوس فعلا خو هیڅ داسې یو نظام زه نه وینم، حاکم نظام چې وایي چې زه بالکل د چا خبره نه منم. داسې خو هیڅوک زه نه پیژنم، هیڅ ملک نه پیژنم. یو وینزویلا وه، هغه د سرنوشت یې معلوم شو که نه، کیوبا هم ورسره نږدې، ایران و، ایران هم هغه دی په هغه حالت باندې دی. زه فکر کوم چې فعلي حاکمیت د افغانستان هوښیارتر دی د هغوی نه، هغه حالت ته به یې نه رسي. کیدای شي چې د اصلاح لاره ونیسي، خو اصلاح او اصلاح منځ کې فرق دی. کومه اصلاح؟ آیا هغه اصلاحات راولي چې ما او تا ته د قبول وړ ده؟ او که هغه اصلاح راولي چې نړیوالو ته کیدای شي د قبول وړي، ګاونډیانو ته د قبول وړي، دا بیا بیله تعریفونه دي، بیله فرقونه دي. خو په کل کې زه دا نشم ویلی چې نه طالبان اصلاح پذیر نه دي، نه دا نشم ویلی. انسانان دي، مسلمانان دي، افغانان دي. زه فکر کوم چې اصلاح پذیر دي. کوشش پکار دی چې تشویق شي. تشویق ښه نتیجه لري نسبت انتقاد. یوه وروستۍ پوښتنه چې یو په زړه پورې اړخ لري، قسم ډېره سیاسي هغه به کم وي، هغه تاسو ویلې چې کال مخکې مو ولسمشر غني سره لیدلي وو، تر هغه وروسته بیا بوختیاوې ولې. ولسمشر غني خپله لومړۍ اعلامیه یا مرکه یې چې وله د سقوط نه وروسته چې ورکړله، یو ټکی زما تر اوسه هم په یاد دی چې هغه ویلې چې زه هر چا سره په لاره تلی شم، خو زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې جنګ سالارانو سره نور په یو لاره تګ هېڅ کله مناسب نه دی. او عین وخت کې بیا اوسه موده مخکې دوی د حل لارې په توګه طالبانو ته د همکارۍ وړاندیز هم وکړ چې که ضرورت وي د وطن د بحران نه د ویستلو دپاره دی کولی شي همکاري وکړي. یعنې د هغه کسان چې د جنګ سالار عنوان ورکول سوی دی یا اکثر پخواني ځینې جهادي شخصیتونه دي، هغې سره ولسمشر غني د یو ځای تګ دروازه بنده کړې ده. تاسو هم دغسې خبر ترې واورېدله؟ ځکه ستاسو په مجمع کې اکثر هغه څیرې دي چې شاید د ولسمشر غني اشاره هغوی ته وي. نه، ما ته نه هېڅ وخت داسې خبر نه ده اورېدلې، نه اوس نه هغه وخت کې چې رئیس جمهور و، ما ته نه داسې خبر نه ده اورېدلې. بعضې خبرې سیاسي مشران په یو خاص مقطع کې د یو خاص مصرف دپاره کوي، هغه اصلي اراده نه وي، اصلي کړنلارې نه وي، هغه د هماغه وخت و زمان د یو خاص مصرف دپاره کوي. راځو وروستۍ پوښتنې ته. حالات هم هیله شته، ولی هم تر هیلو زیات که بیا ووایم چې ناهیلۍ هم شته. هغه د وطن حالات، د سیمې تحولات، د پاکستان دغه دسیسهګر او توطیهګرې پالیسۍ، دا هر څه دې لامل شوي دي چې خلکو سره د سیاسي حل لپاره امیدونه ورځ تر بلې کم شي. په عموم کې ستاسو د نظر یو حل لاره او ستاسو پیغام دواړه غبرګه ورو مهرباني. بالکل حل لاره هماغه ده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي او طالبان تشویق کړی شي چې د ملت ارادې ته غاړه کیږي یا هغه پروسې ته غاړه کیږي چې بالاخره منجر په دې شي چې د ملت اراده تمثیل شي. زه بیا تکراروم، تشویق ښه نتیجه ورکوي نسبت انتقاد، نسبت مخالفت. تشویق لاره که ونیسو افغانان او نړیوال، نو کېدای شي چې د اصلاحاتو مزل لنډ شي، لنډ ور ورسیږو اصلاحاتو ته. نو د نړیوالو دغه په دې نتیجه رسېدلی یم چې نړۍ خپله د عبور حالت کې ده، یو عبوري حالت کې ده. په هیڅ مورد په نړۍ باندې حساب نشي کېدلی. په نړۍ کې یو نوع انفرادیت حاکم دی. داسې شیان اوس موږ وینو چې نړۍ کې پخوا نه کېدل. مثلا چې غربي اروپا او امریکا به همیشه په یو خط روان وو، خو اوس نه دي روان په یو خط. مثلا چین په نړیوالو دغو چارو کې ډېر رول نه درلوده، اوس نږدې پخواني د شوروي اتحاد حالت ته رسېدلی، هغونه رول لري، هم اقتصاد کې او هم نږدې دی چې نظامي کې ولري. یعنې د نړۍ حالات هم متفاوت دي او فرق کوي. زه خپله ناهیلې نه یم، زه هیلهمند یم، زه خوشبین یم، اما کوم شکل چې موضوعات سره موږ د 50 کاله برخورد کړی هغې کې باید یو تجدید نظر وکړو، 20 کاله چې کړی هغې کې تجدید نظر وکړو.
دا 15 کال هم چې برخورد کړی په دې کې مې یو تجدید نظر وکړو کېدای شي چې غېږه خلاصول د بل اړخ نه موږ دغه لرو توقع خپله هم بیا غېږه بنده ساتلي خپله هم بیا خوله خلاصه کړي انتقاد ته او کنځلو ته او بد و رد ویلو ته یا هم خپله خوله خلاصه کړي ټول ملت د ځان نه ناراضه کړو په دې وختو کې داسې کلمات استعمالیږي یو د بل د قوم مقابل کې یو د بل د ژبې مقابل کې چې یو غټ قسمت د ملت شدیده ناراضه کیږي دا خو باید اصلاح کړو دې مخنیوی پکار دی پس د هغې باید بیا هغې ته وشو چې اوس ښه د چا څوک چې صاحب اختیار دی او اصلاحات راوستلی شي نو اوس هغه باید تشویق کړو چې اصلاحات ته غاړه کیږي نو اصلاح باید د ځان نه هم شروع کړو اول خپله وینا کنټرول کړو خپلې کړنې کنټرول کړو ملي کړو د ملي منافعو برابري کړو داسې خبرې ونه کړو چې د ملت د یو عمده قشر باعث د آزار و اذیت کیږي باعث د توهین کیږي ځینې به څومره توهین آمیز خبرې کیږي څومره خبرې کیږي یو متل ما اورېدلی و وایي به هر چیز خنده به ریش بابا هم خنده اوس زه هماغه حالت وینم هر شي پسې چې خندا کېدله خو تحمل کېدله د بابا ریش ته باندې اوس ریشخند وکړي چې زه دا جغرافیه نه غواړم او زه بله جغرافیه غواړم او دا خبرې باید کنټرول شي د دې وخت راغلی دی چې دا خبرې کنټرول نشي د بل اړخ نه بیا د اصلاح توقع مه لري ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د ژغورنې د ملي مجموعې اجرایي مشر ښاغلی محمد عمر داوزی کور ودان چې وخت مو راکړ ډیره زیاته مننه مننه ستا نه ډیره مننه قدرمن لیدونکو ځانګړې مرکه مو همدومره وه تر بیا مو پاک العمل